أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی مونږ دوه ناروغۍ راخیستې دي چې د هغې په باب زه تاسو سره خپل معلومات شریک کوم چې د هغې نومونه دي ملاریا یا موسمي تبه او بله بیسیلري ډیسنټري یعنې پیچس چې په ننني ژوند کې ناسناستی هم ورته ویل کیږي. لومړی ملاریا یا موسمي تبه. موسمي تبه ځکه ورته ویل کیږي چې دا د یوه مخصوص موسم کې پیښیږي، یعنې د ګرمۍ په موسم کې چې منګس یا ماشي زیات وي نو هغه کې ملاریا زیاته پیښیږي، انسانانو ته زیاته پیښیږي، نو ځکه ورته موسمي تبه ویل کیږي. نو راځو لومړی ملاریا ته. ملاریا هم د یوه مخصوص جراثیم له وجې خپریږي چې د هغه نوم دی پلازمودیم. دا جراثیم انسان بدن ته د یوه ماشي په واسطه انتقالیږي. ماشي ډېر قسمونه لري، لیکن د ملاریا خپرولو یا انتقال صرف د انافیز زنانه ماشي په واسطه کیږي. دا جراثیم لومړی د ماشي په خېټه کې وي او بیا انسان ته د وینې په سرو کرویاتو کې خپریږي یا خپریږي. په دې ملاریا ناروغۍ په تبه کې دوی طبیعي خصوصیات کوم دي؟ خصوصیات یې دا دي چې تبه کې د ناروغ سړه کېږي او تبه نه بعد چې انسان خولې شي نو تبه د انسان د ناروغ څخه وځي. بل دا چې تبه په ناروغ باندې بار بار تکراریږي یعنې راځي. بل خاصیت یې دا ده چې په جسم کې ډېر درد وي، خاص کر په سر، پښو او ملا کې وي. په دې تبه کې کای هم وي او بل چې دا بدن طبیعت خوله ترخه او طبیعت ډېر سست وي. دا تبه د وینې کمښت پیدا کوي او د دې وجې د دې ناروغۍ ناروغ رنګ زیړیږي. د دې تبې لپاره چې له منځه لاړه شي د کونین بهترینه دوا ده چې نن سبا ډېر نوې دواګانې بازار ته راغلي دي او د علاج په وخت کې د ملاریا دوا سره سم که مریض ته لږ د جلاب دوایي ورکړل شي دا ډېره ګټوره ده د ملاریا ناروغ ته. د ملاریا د خاتمې لپاره تر هغه چې ماشي له منځه لاړ نه شي د ملاریا نه ځان ساتل ګران دي. د دې لپاره چې ولاړې اوبه، چټل او خوسا ډنډونه باید له منځه ولاړ شي او د بعضو دواګانو پشي کول او د منګسخانیو استعمال د شپې لخوا دا هم ډېر ګټور دی چې انسان د ماشي څخه په امن کې ساتای شي. د دې مرض تشخیص د وینې په ټیسټ سره کیږي چې د پلازمودیم فلسفرم په موجودګۍ سره تصدیق کیږي. دا د ملاریا یعنې موسمي تبې پر معلوماتو. اوس راځو بیسیلري ډیسنټري یعنې پیچس چې په ننني ژوند کې موږ ورته ناسناستی وایو په دې باب خبرې کوو. نو راځو د بیسیلري ډیسنټري ته. دا هم یوه جراثیمي ناروغي ده. دغه د مچانو، ګنده، اوبو او چټلو خوراکونو او نامنځل شویو لوښو له وجې خپریږي. دا ناروغي د مچانو په موسم کې زیاته وي. مریض ته بار بار د غټو متیازو شکایت پیښیږي. په دې ناروغۍ کې په خېټه کې درد وي، نرمه تبه وي، په غټو متیازو کې وینه او زوی خارجېږي او په بعضو شدید پیچس کې کای هم وي او په خېټه کې درد او د کولمو درد هم وي. په پیچس کې انسان بدن ډېر کمزوری کېږي او په پنډیو کې درد هم پیدا کېږي. په داسې وخت کې څومره ژر کېدای شي باید یوه متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي تر څو هغه ورته منظمه او د دې ناروغۍ سره سمه دوا تجویز یا ورکړي. او باید څه وکړو؟ موږ باید د دې ناروغۍ نرمه غذا او نرمې وریجې ورکړل شي ورته. دغه زموږ معلومات چې تاسو ته ما د دې دوو ناروغیو په باب درکړل. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او بله دا چې دغه ما کوم معلومات تاسو ته درکړل
که چېرته تاسو د نوټ په ډول غواړئ په لیکلې بڼه نو تاسو د طبي معلوماتو پیج څخه اخیستلی شئ د فیسبوک څخه د طبي معلوماتو